د سبت کلبونو ترمنځ د کرکټ یو ورځنی سیالي کونړ کې سږ کال د 14 لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې 3 میاشتې به دوام وکړي. سږ کال په کونړ کې په دغه سیالیو کې 14 لوبډلې ګډون لري چې شاوخوا 3 میاشتې به په کونړ کرکټ لوبغالي باندې دوام وکړي. هغه لوبغاړي چې د کونړ ولایتي لوبډلې ته انتخابیږي لومړی به دغه وزیر محمد اکبر خان دوهمه درجه او همداسې قدم په قدم د وزیر محمد اکبر خان لومړی درجه میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ او قدم په قدم باندې به پورته. دا د نوو او ځوانو لوبغاړو برخلیک ټاکونکي لوبې دي. هغوی چې د بخت ازمایلو لپاره په لوبغالي کې لوبېږي وایي د یوه لوبغاړي ټولې هیلې په دا ډول سیالیو پورې تړلي. د همدې سیالیو دپاره چې دلته پرفارمنس وکړي او وکولی شي چې رنځونه جوړ کړي او مخکې لاړ شي. انټر کلب د ټولو لوبغاړو دپاره هغه سیالۍ دي چې د هغوی هیلې ورپورې تړلي. ځکه چې په تېرو سیالیو کې به یوازې ټاپ آرډر بیټسمینانو شو کولی چې پرفارمنس وکړي او په سږ کال سیالیو کې په ونډه سیالیو کې ټول لوبغاړي کولی شي پرفارمنس وکړي، هم بالرانو ته پوره چانس دی او هم بیټسمینانو ته. په افغانستان کې کرکټ د نورو لوبو په توپیر ډیر مینوال لري، خو د ښه او معیاري کرکټ لپاره د اسانتیاوو او سهولتونو ترڅنګ د مینوالو غوښتنه بیا افغانستان کې د ښو او معیاري لوبغالو شتون او جوړېدنه ده. ښایي کرکټ تر دې لا ښه او وغوړېږي.